په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لخوا افغانستان او نورو لوبډلو ته د خطر زنګ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ واست. په دې هیله چې له نننۍ ویډیو خوند واخلئ. خو مخکې له دې چې ویډیو پیل کو که زموږ چینل تلاش چې مو سبسکرایب کړی نه وي په دې هیله چې درسره سبسکرایب یې کړئ ترڅو په راتلونکي کې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لخوا افغانستان او نورو لوبډلو ته د خطر زنګ. د نړیوال جام تمریناتي لوبو په لړ کې ویسټ انډیز له نیوزیلند سره مخ شو. دغه لوبه چې د انګلستان په بریسټل لوبغالي باندې وه، ویسټ انډیز د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 421 منډې وکړې چې دا د نړیوال جام تمریناتي لوبو په لړ کې تر ټولو ډیر هدف دی. د ویسټ انډیز ټول لوبغاړو بهترینه لوبه وکړه. د ویسټ انډیز لخوا 2 لوبغاړو 5 سیزې او یو لوبغاړي سلیزه ووهله. کریس ګیل 14 منډې، ایون لویس 50، شی هوپ 101 او رسل 450 منډې وکړې. د نیوزیلند لخوا که څه هم پیل ښه ونه شو، خو کین ویلیمسن 15 بلونډیل 106 منډې وکړې چې نور لوبغاړي ښه کارکردګي ونه کړه او لوبه یې ویسټ انډیز ته په 313 منډو وبایلله. ویسټ انډیز مخکې له دې چې سږني نړیوال جام ته کوالیفای وکړي له افغانستان سره مخ شو. لومړی لوبه یې افغانستان ته وبایلله او سوپر 6 لوبډلو ته یې لار پیدا کړه چې وروستۍ لوبه یې بیا هم له ویسټ انډیز سره وه او افغانستان هغه هم وګټله او د نړیوال جام د کوالیفای اتلولۍ کپ هم افغانستان ترلاسه کړ. تېره ورځ د ویسټ انډیز کپټان جیسن هولډر په یوه مرکه کې افغانستان ته چیلنج ورکړی دی او په دې مرکه کې ویلي دي چې موږ به له افغانستان څخه د تیرو لوبو غچ اخلو. خو نړیوال مبصرین وایي چې افغانستان قوي بالینګ لري او ویسټ انډیز تل له ستونزو سره مخ کړی او دا پرېکړه به وخت وکړي.